السلام علیکم درنو قدرمنو ملګرو، په دې ویډیو کې تاسو سره ډېر خاص معلومات شریکوم چې نن سبا هلکان ولې بې لارې کېږي، ښایسته هلکان ولې دوکه کېږي چې هغوی سره بیا ناروا بدکاریانې کېږي او د هغوی عزتونه لوټ کېږي. تاسو سره په دې ویډیو کې څه داسې مهم معلومات شریکوم، یو دوه داسې د راز خبرې در سره شریکوم چې د هغه د وجې د هلکان بې لارې کېږي، غلط ناروا کارونو ته مخه کوي، دوکه کېږي او خلک ورسره بیا بدکارۍ کوي. قدرمنو، تاسو ته معلومه ده چې زموږ ستاسو په معاشره کې دا یو ناسور ډیر زیات دی چې هلکانو سره بچه بازیانې کېږي او د دې نه موږ تاسو انکار هم نشي کولی، ځکه چې زموږ ستاسو په معاشره کې دا ناسور ډیر زیات دی. بیا په مختلفو طریقو باندې د هلک چې د عزت سره لوبې کېږي. نو قدرمنو، په دې ویډیو کې زموږ تاسو ته یو پیغام هم دی او هغه پیغام به اول تاسو سره شریک کړم چې مور پلار ته پکار دی چې هغوی په خپلو بچو باندې، په خپلو اولادونو باندې ډیر زیات خیال وساتي، ډیر زیات نظر وساتي، ځکه چې زموږ په معاشره کې څه داسې خلک هم شته دي چې هغوی دغسې ښکلي هلکانو ته پیسې ورکوي، په چکرو ځان سره بوځي او په دغه طریقو باندې د هغوی عزتونه لوټ کوي. نو په دې باندې ډیر زیات په خپلو ماشومانو خیال ساتل پکار دي. که یو ماشوم سره موبایل وي نو پکار ده چې خپل مشر ترې تپوس وکړي چې دا موبایل تا له چا درکړی یا دې چېرته اخیستی دی، او داسې د هغه د هر اکټیویټي خیال ساتل پکار دي. که داسې ونه شي نو خامخا به بیا داسې مشکلات مخې ته راځي چې دغه مشکلاتو د وجې د مرګونو په شرحه کې هم زیاتې شوی دی، مرګونه هم زیات کېږي، ځکه چې ښکلي هلکانو سره اول ناروا کار کېږي، بیا هغې نه پس هغه وژل کېږي. نو د دې مخنیوی به ورسره هم وشي. نو دا یو لوی مرض دی چې زموږ ستاسو په معاشره کې راګډ شوی دی. پکار ده چې د دې نه خپل بچي وساتو. موبایل وي نو پکار ده چې خپل مشر ترې تپوس وکړي چې دا موبایل تا له چا درکړی یا دې چېرته اخیستی دی، او داسې د هغه د هر اکټیویټي خیال ساتل پکار دي. که داسې ونه شي نو خامخا به بیا داسې مشکلات مخې ته راځي